په پېښور کې یو جینۍ چې په کالج کې سبق ویلو هغه څنګه په نشهیي موادو باندې اخته شوله، بیا د هغې نه پس هغې هر یو کار ته هر یو غلط عمل ته غاړه کېښوده. د هغې د خولې زباني یو ویډیو تاسو سره شریکوم، نو ضرور موږ سره تر اخره پاتې شئ. دغه جینۍ وایي چې د پېښور په یو معتبر یعنې نوموړي کالج یا یونیورسټۍ کې د سبق ویلو او د امتحان ورځې رانږدې شولې. د امتحان د ورځو رانږدې کېدو سره سم د جینۍ وایي چې ما غوښتل چې زه ښه سټډي وکړم، یعنې ښه مطالعه وکړم او د دغه مطالعې په بنیاد باندې زه ښه نمبرې واخلم. خو دا وایي چې زه په هاسټل کې اوسېدم، ما ته به خوب ډېر زیات راتللو. د همدې دپاره د خپل خوب تښتولو دپاره وایي چې زه د خپل ملګري کمرې ته ورغلم او هغې ته مې دا خبره هم وکړه چې ما ته ډېر زیات خوب راځي. نو وایي چې هغې راته یو قسم داسې دوایي راکړله چې د هغې د لاندې به دوی اور بلولو، یعنې نرۍ غوندې اور به یې بلولو او هغه ما وڅکله. د څکلو سره سم زما ذهني سکون محسوس شو، ما نه خوب هم وتښتېدو او زه ډېره زیاته ریلیکس شوم، ما یو قسم خوشحالي محسوسوله. د هغې نه پس بیا ما ډېره ښه سټډي هم وکړله، خو چې هفته تېره شوله نو ما بیا زړه کې دا وغوښتل چې ما ته بیا د دغه دوایي ضرورت دی، ځکه چې ما ته بیا ډېر زیات خوب راځي. کله چې دی بیا دغه دوایي پسې دغه د خپل ملګري کمرې ته ورغله نو هغې ورته وویل چې دا خو په پیسو باندې میلاویږي. نو دا جینۍ وایي چې ما د خپل پرس نه پیسې راویستې، پیسې مې ورکړې او هغې په ما باندې دوایي وڅکله. بیا وروسته معلومه شوله چې دا د آیس نشه ده او وایي چې په پېښور کې یا په پښتونخوا کې داسې څه سنټر نشته چې هلته د ښځو علاج وشي. نو دا وایي چې ما د خپل کور والاو نه پټ په خپل کور کې خپل علاج شروع کړو، خو هغه زما دپاره ممکن نه و او کور والا را باندې هم پوه شول، هغوی راته هم وهل ټکول راکړل، بېعزتیانې راکړلې، ټول کور والا په هغې باندې پوه شوي وو. نو په همدې وجه باندې د دې ډېره زیاته بېعزتي هم شوې وه. اوس دا د حکومت نه هم غوښتنه کوي چې داسې یو سنټر جوړ کړي چې په هغې کې دغسې کومې ښځې چې دي کوم تاسې په نشهیي موادو باندې په دغه نالت باندې راوښتې دي چې د هغوی پکې علاج ممکن شي. دوستانو بالکل ډېره ښه خبره ده چې دغسې یو هسپتال جوړ شي، خو د دې نه ضروري دا خبره ده چې خپل بچي خصوصا لورګانې چې دي هغه په هاسټلو کې پرېښودل نه دي پکار، ځکه چې ډېر داسې کیسونه وشول چې ښځې اسم پروشۍ اړخ ته هم لاړې شي او د پیسو ګټلو دپاره یا د خپلو خرچو خلاصولو دپاره هغوی مختلف قسم غلطې لارې اختیاروي.